په افغانستان کې د اسلامي امارت د واکمنۍ له لوري د انټرنیټ پر بندېدو د بیلابیلو افغان چارواکو او سیاستوالو غبرګونونه ښودل شوي. نوموړو سیاستوالو، چارواکو او ولسي افغانانو د انټرنیټ د بندېدو په اړه څه ویلي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. په اتریش کې د افغانستان سفیر منیژې باختري ویلي چې د طالبانو له لوري د انټرنیټي خدمتونو د بندولو موخه د خلکو د غږونو ډب کول او انزوا ده. د ولسمشر غني سلاکار اقبال عزیزي ویلي د ټکنالوژۍ په دې بېساري پرمختګ کې افغانان شاته پاتې دي. نړۍ د ټکنالوژۍ او ساينس پر مټ تسخیر شوه، خو موږ بیا د جهان د خندا شو. د بشري حقوقو څار سازمان د اسیا څانګې څیړونکي فرشته عباسي وایي چې د انټرنیټ بندېدو میلیونونه افغانان له عایداتو او د زده کړو، روغتیايي خدمتونو او معلوماتو ته د لاسرسي په څیر له ځینو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي دي. په کابل کې د الهام په نوم یو ځوان وایي چې خواله رسنیو ته یې اعلانونه ډیزاینول او له دې لارې یې په میاشت کې 15,000 افغانۍ ګټلې. همدا د کور روزي وه، خو د انټرنیټ له بندېدو سره یې دغه روزي له لاسه ووته. په افغانستان کې د انټرنیټ په پرې کېدو ګڼې الوتنې لغوه شوې چې خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. د دوبۍ له هوایي ډګره یو مسافر ویلي چې د مور جنازه یې په کابل کې ورته ځنډولې، خو هغه د الوتنو لغوه کېدو له کبله په دوبۍ کې بند پاتې دی. د سایبري امنیت او د انټرنیټ د څار بنسټ نت بلاکس منلې ده چې د نوري فایبر انټرنیټ له بندېدو سره ټلیفوني خدمتونه هم زیانمن شوي دي.